په دې قانون کې عزیزانو د هر مرض علاج، د هر مرض، تاسو ته پته ده حدیث کې راځي چې یو ډله به په قیامت کې داسې وي چې به بې پوښتنې جنت ته لاړ شي، نه به یې پیشي وشي، نه به ورسره حساب کتاب وشي، بې پوښتنې به هغې جنت ته لاړ شي. دا به کوم خلک؟ دا به هغه متوکلین وي چې که ته به یې ونیسي دارونه ولې کفا بالله طبیبا، که څه مرض پې راشي علاج نه کوي، کفا بالله حکیما. اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په دې ټوله دنیا کې به په اولیاو کې هم داسې سړی ونه کوي چې هغه دومره متوکل. عزیزانو دا تاسو ته پته ده چې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق، نو ابو بکر صدیق خیال وکړو چې د غار ثور کې دا سوري دي، دې کې چېرته دشمن مونږه ونه ګوري او دننه رانه شي او زما محبوب ته تکلیف ونه رسوي. نو دا خپل کمیس یې وشلولو او په ټولو سورو کې کېښود. یو سوری پاتې شو چې هغې دپاره کپړه نه وه. نو ابوبکر صدیق دا یو خوا اوږده کړه او دا پونډه چې ده دا یې په هغه سوري کې کېښوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چې دی هغه د ابوبکر صدیق په دې پتون باندې پروت. اوس د عام رتبه ده نو وایي سر دې زما په پتون کې ده، پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه. هغه به م ورځ وه او هغه به م شان و. ابوبکر صدیق په دې پونده باندې مار وچیچلو. نو خدای چې را داسې کړه د دې ډېر درد نه سترګو نه اوښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ مبارک پرېوتې. حضور علیه السلام چې ورته وکتل چې ابوبکر ولې جاړي؟ و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار چیچلی یم، خوځېدم ځکه نه چې ستا په خوب کې چېرته فرق را نه شي، خو دا سترګې مې بې ادبه وي، دا اوښې ټینګې نه کړې شوې او ستا په چهره مبارکه پرېوته. ویلې ښه. او مار ته یې اواز وکړو چې راشه دې. مار چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد وویله او د ابوبکر په دې خپای چوف کړه. ابوبکر وایي چې په خدای مې دې قسمي که ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته مچۍ خوړلی. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن نه لویه شفا په څه شي. نو مار ته ویل چې ولې دې د ابوبکر صدیق وخوړو؟ ورته وی چې یا رسول الله عیسی علیه السلام تقریر کولو نن نه 600 کاله مخکې او ستا ذکر خیر یې کړی چې په مکه کې هغې نه به بیا هجرت کوي مدینې منورې ته او په غار ثور کې به څه وخت تېروي. نو زه د شام نه راغلی یم او په دې غار ثور کې 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار ناست. مار وای مار ټولې سوړې ابوبکر صدیق بند کړي چې ما تا ته پکې کته، دا یو پاتې او دی کې خپه کېښوه. په خدای قسم چې ستا په عشق کې داسې لیونی ومه چې په ځان پوهېدی یم او په ده مې چک لګوي. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق سره د مارانو هم دا عقیده دا مې دې پورې درته وایي چې هغه کومه شفا ده چې په قرآن کې نشته، خو خوله ورته پکار ده. زمونږ خولې هغه نه دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې لاس والو او ډېر خوشحال شو. یو سورت فاتحه کې چې کوم اثر دی په مخ د ځمکه د دنیا په علاجونو کې نشته. یو قل هو الله احد کې چې کوم اثر دی د دنیا په مخ په هیڅ علاج کې نشته. هو خلا ولا پکار دلته یو زیارت ته اخون پنجو صاحب ورته دا ډېر لوی ولی نن دا 700 کاله مخکې تیر دی بلار روانو طالبان ناشتو روټه سپور وا ترکاری نه و دور ته وی چې ولی خپای روټه شته ترکاری نشته ترکاری نشته امنګه راوالي امنګه چراوړو اخون پنجو سے رحمت الله علیه یو ځل الحمد او درې ځل قل هو ویلا او پامنګي چوف کا ولځي بچی اخري چې منګه داسې په غوړیو طالبانو پکې روټه شروع چې خای والا یو طالب پکې وی چې هلکه سبالم لگا پرې دی نو نور ویلي چې سبالم سره پرې دی الحمدلله قل هو مونږ نه راځي او په چوف کو به غوړی کیږي به سبا چې بیا روټه رالی وظیفه نو انن یو افسر راغلی نو ما ته وی چې اجازه غواړم دا جمعهتون ټول رجسټریشن کی نو ما ورته چې په دې مې پوهیږم چې تنخواه بم پکې کنه اسه د مولیان خسیان کوي وی چې څه خو به یې مال که صحیح خو رجسټریشن یې وکړو که څه نه نو په بلار وها بجلیګر مولا رجسټریشن والا نه دی په 50 کاله کې ما چا تکټیټه خبره نه دا کړې تاسو دوا پکارو په 50 کاله کې بجلیګر مولا د وزیر دفتر نه دی لیدلې نه ورغلې دی نه د سکار ورته وی رجسٹریشن کیږي او پلانیټیشن کیږي وای تدبیر کو ند بندا و تقدیر نہ دانت تدبیر کو ند بندا و تقدیر نہ دانت آنکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت یو انسانی تدبیر دے او یو د خدای تقدیر دے عزیزانو په دې ځمکه چې سکیږي دا د انسان تدبیر نه دی دا آسمانی تقدیر دی پینځه شیدونه دي چې دا غي علم سوا د الله نه بل چاته نشته پینځه شی ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم هیڅ چاته نشته چې کوم ورځ باندې بقایمي ورځ بد جمعې وي په کوم تاریخ بقایمیږي دا هیڅ چاته پته وينزل الغيث باران بکله کیږي دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته ويعلم ما في الارحام او د مور په خېټه کې به الګ پیدا کیږي او که جنای بکیږي دا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس ته دا علم نشته چې زب سبا څه کار کوم اراده یو څه کړی وي او ورپېخه څه چلو شي ورپېخ بل څه الکه تاسو د بلوچستان ولګه دغه نه کوي زور دوکي خبره نه نه ته بوختو سمانه شي اراده یو څه کړی او ورپېخ بل څه وما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به کم دی زب کم ځای کې مړ کېږم په کور کې به مړ کېږم اکسیډنټ کې به مړ کېږم جهاد کې به مړ کېږم بم نه به مړ کېږم ډز نه به مړ اس علم اس نفس سليمان عليه السلام تقریر کولو اسرائیل علیہ السلام داغه مجلس ته راغی یو بوډا سپینګیره پکې ناستو نو هغه ته اسرائیل دا سډیر کته سليمان علیہ السلام نه تاسو کو چې دا څوک ته ماته ډیر ګوري وران ورته دا د مرګ فرشتہ ده
ویل د ده دا کته خو ما ته خطرناک دي. ای سلیمانه دې ملک نه ما لرې کړې. دا خبره کېده په شام کې. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو د شام نه یې راوچت کړو د هندوستان ځمکې ته یې راوړو. اسرائیل نه تپوس کوي چې دا ولې دې دې بوډا ته داسې کته؟ ورته وی چې ما د وجه د ډېر تعجب نه ورته کته. ما ته حکم شوی و چې دنه روح واخله په هندوستان کې په فلاني ځای کې او دی ناست دی په شام کې کل اوس 15 منټه پاتې د ده د روح قبض کولو کې. نو حیران وم چې دی به 15 منټه کې هلته څنګه رسي. وایه سلیمانه د الله وعدې رښتیا دي. بس ورپسې راپاوا شو راغی نو ستا ځمکه کې روح واغوسته. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس ته دا علم نشته چې زه به په کومه ځمکه مرم، زه به کوم ځای کې مرم. نو عزیزانو مونږ څه شی دا طالبانو چې بیا الحمد او قل هو ویله او په منګي چوکوله غوړي کېږي نه غوړي چوکۍ غوړي کېږي نه بیا اخون پنجو صاحب راغی ویل که بیا څه چل دی وی چې مغه الحمد او قل هو دا مونږ په چوکو نه غوړي کېږي. ویل بچي الحمد او قل هو مغه دا خو خپله د اخون پنجو نه ده خوله والا پکار نو زمونږ خولې د اخون پنجو نه دي. دا هغه قرآن دی. د سهار مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او تلاوت کوي او د پیریانو یو عظیم جلوس تېرېده ورته ودرېده چې وایي اورېدو او څه وخت کې خپل وطن ته لاړ. پیریان نو خپله دنیا یې راغونډه کړه د پیریانو او ورته یې وویل چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد. مونږ داسې قرآن واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. پیریان ټول لیوني شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت د تبلیغ ورکړه چې ته راشه او مونږ ته تبلیغ وکړه او دا قرآن مونږ ته مو ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل وخت پیریانو ته لاړو. دنیا په هغه ورځې یو دوه کسه ماته راغله. یو چې اوس کله داسې چل کوي کله داسې کوي کله شونډې خوځي خبرې کوي. مالې چل څه دی بچه؟ ویل ما سره یو ملګری راغلی دی دیوبند فارغ دی او تا سره دې کتې. څوک مال چې دا ورسره ملګری څوک دی دا بخل څوک دی؟ وی جن دی. په دیوبند کې دوره کړې ده د مولانا مدني نه او ستا کتو ته راغلی. نو زه ورسره دا خبرې چې کوم نو ورته یم چې تا ورته وښیم او که نه وایي ما ته وی چې ما ورته ښایم او دومره ورته ووایه چې ستا کتو ته راغلی. نن په هر درس دا په خدای باور وکړي په دې چرخخیلو کې یو حافظ صاحب چې هغه به په ړندو سترګو حج ته تلو. زه درته نشم ویلی چې هغه د کوم قماش بزرګو د هغه کومه رتبه وه. تقریر مې و د هغه په جومات کې زه سملاستم د شپې 2 بجې وي چې څه اواز مې غوږ ته راغی چې سترګې مې پرانیستې چې ګورم یو 15 هلکان ناست دي سپینې ټوپۍ په سر دي او لګیا دي حافظ صاحب نه گردان کوي. نو زه حیران شوم چې په دې شپه څه کوي دا. خیر مال طالبان به د هغه سره درس به ډېر لوی چې سترګې مې پټې کړي یو 15 منټه پس مې چې سترګې کولو کړي نو هېڅ هم او دی په مونځ ولاړ دی چې مونځ یې وکړو مال حافظ صاحب دا ماشومانو ته سبق څنګه ویل ویل وده شه وده شه بس سملاستم خو خوب نه راتلو. سهار مونځ چې وشو چای مې څښلی وم هغه سره مالې حفیظي صاحب ما ته به دا خبره کوي چې دا بېګا څه چل ویل دا پیریان دي د ورځې ځای نه کېږي د شپې سبق سره تاسو خیال را اوس تاسو په ایمان ووایئ چې پیریان غوندې مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکوي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد. داسې قرآن مونږ واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي.
نو قرآن کریم واحد کتاب دے تر قیامت پورے چې دا رائے نجات تے دا رائے ہدایت تے دا دا ہر مرض علاج واحد کتاب نورس علماء متکلمینو کې او ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود باندې قائل نه دي. هغه عقیده دا ده چې لا موجوده الا هو، موجود هیڅ نشته مگر الله. علماء ورپسې راغلي دي چې دا تاسو وایي دا کائنات د ځمکې او اسمانونو او فلان فلان چې ډېرې تنکړې دي. هغه ورته وایي چې داسې وخت وو په دې کائنات چې هیڅ نه وو الله وو کنو هیڅ نه ځمکې وې نه اسمانونه وو نه بني آدم وو نه پیریان وو هیڅ نه صرف او دا الله تعریف څه دی؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. الله نه ابتدا لري او نه انتها لري. دام نشي ویلای چې هغه کم وخت دی چې الله پکې نو داسې نشي. کم وخت دی چې الله بنئ دا نشي، نه ابتدا لري او نه انتها. دا د عقل نه بار خبره ده. نو چې هر کله الله ابتدا او انتها نه لري او اسنو والله اسنو، نو الله په خپل نه دی ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سچ تاسو ګورئ دا به ټول فناش دار سبق اذا السماء انشقت يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه را پریوځي، سپوږمۍ به ماته شي، نور به مات شي، ایس ارت به ختم، بل ځمکه به وغوړي. دې دپاره ابتدا به څه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. په ځمکه کې چې څومره اثقال او دفاین دي ځمکې ته به حکم وشي ټول بار کا بني آدم با راوړ پس. عزیزان دې کې به یو ډله د خنزیر په شکل کې را پاسي د دې ځمکې مختلف شکلونو کې به دنیا راوړي. یو ډله به د خنزیر په شکل ابا کومه ډله چې بے غیرت او بے غیرت چاته وای چې دې ولاړی او خزه پردي سړی له لاس ورځي. وای په ایمان زموږ ملک داسې دی کنه ها دې ولاړی او خزه صدر بوش له لاس ورځي. دې ولاړی او خزه واجپای له لاس ورځي. دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې راځي. الله دې امان، الله دې امان. عزیزانو بیا دا یو ورځ به څومره کان مقداره 50,000 سنه. د دې یو ورځ مقدار به 50,000 کال. اوس کم 50,000 کال د هغه یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر. یو میاش به د دې دنیا د میاشتو د 50,000 میاشتو عمر. یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. نو کروڑونه کال شو کړي. ها جی کروڑونه کال به یو ورځ او دا دنیا به ولاړې. دا انور به یو نهزه د ځمکې د پاسه ځمکه بلاندې د تانبي وي، لاندې به ځمکه خپونه غوښه توي او پاس به انور دا مازغه د وریجو په شان خټ کیږي. په دغه وخت کې یو ډله داسې وي چې هغه به د الله د رحمت د سوري لاندې ولاړي. دا ورځ به دومره اوږده په هغه چای چې چا د دنیا ورځې په بېدینۍ کې تېرې کړي، چا د دنیا ورځې د الله په بغاوت کې تېرې کړي، چا د دنیا ورځې د الله نه لرې تېرې کړي. دا ورځ به په دې خلکو ډېره وي.
او په نیکانو به دا ورځ دومره وي لکه څومره وخت چې په 2 رکعاتو نفل ډېر 2 رکعاتو نفل عمره وخت به په نیکانو دغه ورځ ډک پړک کې به بس کار خلاص شي. نو د دې وجه نه عزیزانو 2 څیزونه دي چې دی نه ځان ډېر لرې ساتئ. 2 شی، یو غرور ځان ته ویل چې څه دا زه ټکې دا دومره خطرناک دی چې د دې څه انتها نشته. په دې کائنات کې داسې څه شی شته چې هغه وایي چې زه د خدای په مخ کې شته. که بني آدم وایي چې زه سکند کې ختم شي. زه یو د خدای د ذات سره جوړي. الکبریاء ردائی، کبریایت چې دی الله وایي دا زما صادر دی، زما په مخ کې څنګه وایي الله وایي زه خو زه یم که ته څه شی. د شپې 2 بجې وې بوټو صاحب سره مې خبرې کولې د شپې 2 بجې. ما تو وہی کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مالا تو کچھ نہیں چاہتے. بیچے نہیں بتائیں. مال سر کا امن ہے میں بات کروں؟ بیچے ہاں. مال آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور علماء آپ کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی کچھ نیچے سے اتر آئے تو بات بن جائے گی. میں تو میں مغرور ہوں بس رابرن. مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ مالا یہ لفظ میجارٹی جو کہتے ہیں یہ میجارٹی ہوگی اور تم نہیں ہوگی. ماں تو وہی جاب کی اس بات سے تو میرے دل کو اپیل ہے. میجارٹی ہوگی اور تم نہیں ہوگی. میجارٹی شته که دې څه شو داریو ځان ته ویل چې زه انجام فرعون وګورئ انا ربکم الاعلی به وي. نمرود وګورئ، شداد وګورئ، امان وګورئ. فرعون 400 کاله خدای ویل 400. موسی علیہ السلام ته وی چې خدای خو زه یم، ته کوم خدای را لېږلی؟ نو چې د فرعون مخې ته ولګول وګرځوله فاذا هي ثعبان مبین، یو لوی اژدها ترې جوړه کړه. لاندې شونډه یې د فرعون په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې په محل ته دومره یې خوله کړه. فرعون چې داسې ورته وکتل 100 کرتې د یرې غل نه شو ټینګولی په دستونو. تاسو خیال ده د یو انسان یعنی د یو موسی د امسا علاج بیا 400 کالو خدای سره کوي. نو عزیزانو غرور نه به ډېر ځان ساتئ. چېرته په دې غاویره نه شئ چې ما ګیره پرېښې ده ګومنځ ګرځئ ځان سره دې پورې یو خبره واورئ په دا ګیرو ګیرم لکه دغه نه شئ کولی. یو طالب ته یو خان وویلې چې ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ اوس که دا خبره مونږ ته وکړي خو په ټکي ورسره قرضونه نه کوو که نه وګوره زما ګیرې ته یې د سپي لکۍ ووایي. طالب ورته وی خان ما ته پته نشته. ولې؟ ویل که دې ګیرې ایمان تېر کړو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کړو نو ستا دا د سپي لکۍ ترې ښه ده. اوس په دې د یو لوی بزرګ مثال وایي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے طاقت نہیں کرو کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ، آپ میرے قبلہ و کعبہ.
زمونږ یو ملګری دی هغه د امیر سره شاه خان ټکی نه ویلی بیا ورته ډېر په غوسه و خیال هم راغی چې خان دی ولې زما نوم سره نو مولانا مدنی ته لیکي چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں مولانا مدنی ورته خط ولیکل کہ آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہیں مجھے خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو خود کسی بھی پر مولانا حسین احمد مدنی بین الاقوامی شخصیت ورته وایي چې میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا تو مجھ سے کتا بھی اچھا ہے دا مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال را زما عزیزانو هغه مولانا مدنی په دیوبند کې مې دا رومال اغستو بازار ته ووت کم دکاندار نم چې اغستو نو هغه ډېر چای مې راغوښتی او ما خیال دی پکوړې هم وي ورسره کڅو نو مالے نہیں پکوڑے نہیں آپ میرے حضرت کے دربار کے مہمان ہیں میں ویلی 40 سال حضرت مدنی کے خدمت میں رہا ہوں اور خدا کی قسم کہ بیک وقت وہ 20 جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے مولانا مدنی وہی کہ مجھ سے کتا بھی اچھا ہے وہ زدرتے عجیبہ خبر ہو یو سړی و 2 کاله به کېږي په ټلیفون به ما ته کنځلې کولې ښځه او لور ما به دا کنځلو بدل کې ورته جزاک الله یو میاشت لګیاو ما دا غي جواب نه یو 2 میاشتې به کېږي چراغ وہ دومره ګیره پرېښې ده لاس یې راکړو ما لاس یې خپل کړو کېناستو ما ته چې مولانا صاحب معافي غواړم مال ولې ویل زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې ما ورته داسې وکړه مال ولې دې کولې ویل زما ښځه خدای تباه کړه ښځه مې بربنډه ګرځېده به هغې چېرته ستا کیسټ اورېدلی و چې بربنډو ښځو پسې بد ویلي دي نو د هغې زه ورغلو کړی وم او تا ته به مې په ټلیفون کنځلې او تا چې کوم جوابونه ما ته جزاک الله ویلي دي نو مولانا صاحب زه ریوان ته لاړم او ډېر مې خدای ته وجړل او اوس په تبلیغ کې موضوع د بشیر آباد یم تاسو خیال را کنزل درته سو سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں ما ورته وی چې زه په دې ټکي مې عمل کړی چې سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں په طائف پیغمبر دعوت ورکړي د تبلیغ د دین دعوت ورکړي او د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړي ویلو اولې یې پکانو دا لیونه دي پکانو داسې وښتو چې پانی مبارک دی وینو ډکې شو جبرائیل راغی چې الله وایي چې دا طائف په واړو په بل ټول ختم شو د الله سجد یا الله د طائف خلکو په ما د کانو بارانو کو یا الله ته په رحمت بارانو اندازه کوو او دا خپلتونه چې مونږ کې دي پیدا قسم په خدای ته مونږ انسانان رحمان بابا شعر دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب یو ځای کې وایي چې لیونی شوم نن مې یار لیدلی لیوانه شوم نن مې یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی ساقي نشته چې یو جام د میو راکي
ساقی نشته چې یو جام د میو راکي بې ساقي مې جام تیار لیدلی نه دی زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسکار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی غریب سړی که د کروڑ روپو خبره وکړي دا مالدار ورته کښېنه مړه د خپل حیثیت ته دې وګوره نو د ډمې زویه ته دې د حیثیت کم دی نه راغلی که اوس زه یو ځای د آدم علیه السلام اولاد دی دا ټول بني آدم اولاد آدم دی که نه نو ته زما ورور ته په پیسو باندې دومره شوي چې ته ورته وکړې د حیثیت نه دې وګوره خان سره ته خبرې کوي نو زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د درخواک روم یم زه رحمان د محمد د درخواک روم یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی په خدای قسم چې یو د رحمان بابا دیوان اوس بله خبره کوم ابل کالک ہوم سیکرټري ما ته ټلیفون وکړ چې یو دوه امریکن دي تا سره ملاویږي دوه امریکنیان دي تا سره ملاویږي نو زه غبرو غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی کوي خدای دې امریکا هلاک کړي نو مالبا سره څه کار دی ویل رحمان بابا باندې ریسرچ کوي مال راویلی که خو ترجمان ورسره راولیږه نو زه خو پښتو د انګریزي نه پوهېږم ویل پښتو ورځي مال ښه راویلی دوم سیکټي په موټر کې رااله چې ګورم دا زما عمره ګیري دي سپینې ټوپۍ په سر دي دا زمونږ غوندې جامې اغوستې دي او څادر یې په اوږه اچولی کښېنه مال دا پښتو ویل مونږه امریکن انټلیجنس ډایرکټران 12 کاله وشو چې مونږ په رحمان بابا باندې ریسرچ کوو امریکن گورنمنٹ مونږ فری کړي یو دې دپاره نو مالداګیري او دا جامې ویل دې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تېر نو کابل کې ویل هغه د طالبانو حکومت دی بېګیري سړی پرېږدي نه د طالبانو داسې حکومت یا الله بیا یې راو یا الله د خپل حبیب په خاطر خدای د طالبانو عزت بیا بحال خدای امریکا سره د دوستانو تباه او برباد او خدای دا غرور مات خدای دا غرور مات نو امریکنیان یې بېګیري نه پرېږدي نن پې کړکځی دی که څه شی دی ښځې بیا راووتې شکر یې وایي څه چې وایي د حیاتاباد نه ټول ټلویزیونونه او ویسیارونه ختم شو بیا کابل ته لاړل نو ما ورته ویلي چې ما سره څه کار دی ویل مونږ په امریکا کې دا اورېدلي چې دا رحمان بابا ته ډېر پوهېږي پې دی نو تا نه سر معلومات ولوه نو شروع شو 10 بجې راغلي و 12:30 بجو پورې 2.5 ګنټې ناست اخر کې کاوه ما وایي اوس کله یو دومره ټیپ ریکارډر وویستو ما ته وی چې مونږ دا اورېدلي دي چې تا په سپیچ کې اواز ډېر ښه دی نو مونږ ته یو 3 قصیدې ټیپ کړه مونږ امریکې له ځان سره وو ما دې خوښه یو مې ورته دا وویله چې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي
عقوبت بد یو خند سینې وزي ته چې تل پار یو خاخ باندې سمر خوري کچا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړي تو نالک دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواها او ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي نو وایي چې واه ګډ یو بله چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړما بې میوې به سروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د معاشر په میدان سکړما زما عزیزانو یو کتاب یې راکوم اسماعیله کتاب شته کتاب یې راکوم امریکا کې چاپ کړی په یو سایډ باندې د رحمان بابا اشعار او په بل سایډ باندې انګریزي کې شاعر پیدا کړی دی دغه ترجمه یې کړی هغه کتاب چې وګورئ پاکستان دا هغه څه چاپ تصور نشي کولی کوم رنګ کې چې هغې چاپ کړی نن په دې ملک کې پښتانه د امین د پښتانه کابل کې پښتانه خراب شو کابل کې پښتانه خراب شو یاره خو چې دا پښتانه ټکې واورم که نو د خولې دی کوته کونی سم چې دا ټول غاښونه پرې مات پښتانه پښتون که پښتون وې نن به د رحمان بابا په یو لفظ سر قربانولی و به که نه یو لفظ تاسو خیال راغلی نن د رحمان بابا کتاب پښتنو ډمانو له په میراث کې ورکړی څومره ډمان چې ګورې د رحمان بابا شعرونه د سړي زوی چې ګورې د رحمان بابا شعر ګورې دا ځان ته زه ویل ولل رحمان بابا غزلي رحمان بابا د دې دولتمندو خبرې چې تاسو اورئ یاره خو څه یې کوي چې دا د طالبانو غوندې نظام لاس کې راشي که نه نو به ګورئ چې په دې پېښور کې څومره په دې سړکو مړي پراته دي بچاري او راځي دا پوښتنه به ترې نه کوم چې د سړي زوی او که د سپي زوی دا زمون وطن دی او دا زمون ملک زما عزیزان اوس وګورئ تاسو پښتانه او قبایل پښتانه په صدر کې چې پول نه کوشي دا مخامخ څه شی جوړېږي دې څه نامه ده ډینس پلازا په دې ډینس پلازا باندې اوس ورشي چې یو قسم یعنی دا د ښځو یو نوی حرام او نوی عیاشیانه حیات آباد د ښځو شفی مارکیټ د ښځو آرمی سټیډیم د ښځو کوچی بازار د ښځو یو رامداس پاتې مونږ پکې اوسېدو خدای چې ترې راوځي د ورشه رامداس په خوله کې سپۍ ولاړي سړی دننه نه ټولې ښځې بس کومه چې ګورې که نه زه خو هلته ناست یم دغه به که سړي سم هم کوي ښځې خرابې دي د دې علاج ګران تاسو پوه شئ مسله خو څه ده چې بلا ضرورته به ښځه د کور نه بهر بلا ضرورت په کور کې به هم په زوره نه ګرځي چې د دروازې نه خوا پردی سړی د پڼو اواز باندې پخوا به ګیرخریلو ښځې په موټر سایکل سپرې کړي اوس یې دومره ګیرئ په ډګډګي سوره کړي ښځې داسې وکړي ما ورته وښیي چې ستاسو دښمن دا دومره ګیري وایي دا اوس ګیري دې نه خو ډیلې ښي دې نه خو په ایمانه د سپي لکۍ ښه
چا پسې چې بربنډه ښځه په موټر سایکل ناستې هغه ګیره ده که د سپي لکۍ ده ګیره. نو د دې وجه نه عزیزانو وخت وپېژنئ، دغه لنډی غوندې وخت وایي غافله پاسه که سودا کړې نن جوار، ما خو سودا وکړه د بیلتون په دوکان، خبر نه وم چې د بیلتون د ټګۍ کار. ډېر لږ وخت تاسو راغلي دنیا ته صرف دې ته یې چې کار وکړئ. غنم چې سړی کري نو په دې امید چې دا به شپږ میاشتې پس زه بیا کټ کوم او د دې روټۍ وکړم. ټیک ده، مسلمان دنیا ته راغلی دې دپاره دی چې آخرت دپاره به کار کوي، او د مسلمان هره ادا چې ده هغه به دین وي، هره ادا به یې قرآن وي. زما عزیزانو ټولو ته وایم چې یو خو د دې مالي خلکو ته وایم چې الله دې تاسو ټول خوشحال لري. ما 20 کاله په تاسو کې ډېر ښه تېر کړي. قاسم زما زوی دی، ډېر ښه علم خدای ورکړی دی، ټوله ماله پرې راغونډه شئ او د دې مرۍ نه یې ونیسئ او ماسخوتن کې دلته درس د قرآن شروع یا ماښام. ټیک شو چې مونږ ته به ماښام مانځه نه وروستو د قرآن کریم 2 آیاته ترجمه کړو او چې وخت درته بیا میلاویږي د جمعې شپې ته ځئ. زه وایم قیامت زمونږ په دې سر ولاړ دی، نږدې دی، خو دې تبلیغ والاو لږ رستو کړی، ځکه چې الله ویلو والا یي نو قیامت به نه برپا کېږي. خو دوی که په ریوند کې دي او که په امریکا کې د تبلیغ اجتماع چې کېږي دا سره ټوکو خبره هم یا په لندن کې چې کېږي دا سره ټوکو خبره هم. عزیزانو آخري خبره واورئ، د تبلیغي جماعت مشر چې و مولانا الیاس رحمت الله علیه، ما هغه سړی لیدلی چې چا د مولانا الیاس رحمت الله علیه سره په دلی کې په یو کمره کې شپې کړي. د هغه نامه وه مولانا عبدالمعبود صاحب، هغه په 163 سال عمر کې وفات شوی. ما ته پوښتنه وکړه دا حاجي صاحب را سره که نه وې، پوښتنه مې ترې وکړه چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړی ویلې بچیا دا هغه خبرې مونږ چپ کړي دي، هغه قاسم سره شته. مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و؟ ما ته بچیا بیمار یم، ډېرې خبرې نشم کولی، خو د تقوا دا عالم د مولانا الیاس چې طالب په مسواک په دې پوزه داسې طالب نو هغه طالب اوس مسواک باندې داسې کول سړی خو مړ کېږي نه. مولانا الیاس صاحب د شپې د طالب کوټې ته ورغی او معافي وغوښته کہ بیٹا مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو مسواک سے مارا ہے. طالب ورتل کی حضرت کی تو کچھ بات نہیں تھی، آپ نے شفقت سے کیا ہے. ویل پدیم تسلی ونشوه سهار زه ولا په جرګه بوتلم. مولانا الیاس صاحب را پسې راغی چې ته ما سره په جرګه دې طالب ته لاړ شه. چې طالب کمرې ته ورلو، طالب ورته په ژړا شو چې حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی، آپ مجھے تباہ کرائے. ویل نہیں بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کہیں اس کا مواخذہ نہ ہو جائے. دا تقوا وا ما ته وایي چې نور قیاسونه ته تکوه. بیا والا زوی خدای څنګه ورکړی مولانا یوسف سے په 67 کې په دې عیدګاه روډ باندې عیدګاه جماعت کې جلسه وه، اجتماع وه. نو مونږ هم د شپې ورغلو نو تقریر یې کولو. یو ټکی اوس هم 67 نه زما په زړه لیکلی وی چې میرے بھائیو دنیا کی محبوبات کا حسن بنوٹی ہوتا ہے، ओठें रंग से लाल किए होती हैं, चेहरे पे पाउडर लगाया होता है, बनौटी हुस्न होता है. दुनिया की महबूबात का हुस्न बनौटी होता है और जन्नत के हूरों का हुस्न फितरी होगा, कुदरती. ओठी भी लाल होंगी, चेहरा भी लाल होगा. कुरान के खुदा पाक लिखा हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, खैसबत सुमरई कअन्नहुन्ना लियाकूत वल मरजान. د یاقوت او د مرجانو په خبرې پسې خبره راځي د شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو
نو جبرائیل علیہ السلام جنت ته بوت په جنت کې دی ګرځي ګوري په دې کې جنت کې رڼا شو د رسول الله سم دا خیال شو چې جوړ د خدای دیدار دی نو جبرائیل ورته وایي چې نه دیدار نه دی دا څنګه رڼا شو وی هغه مخامخ محل کې وګوره یو جنای ولاړه ده هغه ته چې وکړه نو په خندا شو خوشاله شو نو دا هغه د غاخونو چمک په ټول جنت پریوته نو ځکه ټول جنت رڼا ویل دا څوک ده وستا مطلب چې کوم هوري خدای ورکی دا دغه خدمتګار اوس دا به خدمتګارو حالي او د سړو چې خادمان وی هغه بڅنګي سړي بڅنګي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه درې خمو لباس به جوړي خادمان او کنګن به پلاس کې چوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا او په دواړه لاس به کسب تمرې دا خادمان د جنت کسب تمرې لکه ملغلر نه تاروباسي او یو د بل د پاسه ټپکاوي داسې د ملغلرو په شان بخښتي اوس ته په ټول پاکستان کې ګرځي چې ته خسته سړی پکې شته وای پروفیسور صاحب د بادشاہ نه روي څخه تر غدا پور ټول چې ګوري والله کا ډېر خوشاله شي ستان او قران بداسي لکه ملغلري استاد هورو خدمتګاری بداسي چې د غاخونو چمک به ټول جنت رڼا کوي دا دومره لوی نظام درته الله تیار کړی دی او کاش کاغه د پارم لګه خواري وکړه